سلامونه همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. د آیس نیټورک دریمه پروژه هم په لاره واچوله د پری ماینډ لپاره. د دې وړاندې آیس نیټورک دوه پروژې په لاره واچولې. لومړی په خپله آیس نیټورک چې تقریبا په ډېر لنډ وخت کې لانچ شو او ډېر ښه قیمت یې واخیستو. کله چې آیس نیټورک منځته راغی نو زیات نه پوره اکاونټونه پکې جوړ کړل. چا چې پکې کار وکړ تقریبا په زرګونه ډالر یې ورڅخه وګټل. ما خپله هم په هغې کې کار وکړلو او زیاتې پیسې مې ورڅخه وګټلې. اوس هم هغه آیس نیټورک ځینې لرم او ځینې مې ایچ ډي ټي او ټي آر ایکس ته تبدیل کړل. زه به تاسو ته د هغې ثبوت هم در وښیم. نو کله چې آیس نیټورک منځته راغی او چا چې اکاونټونه پکې جوړ کړي وو هغې ګټه ورڅخه وکړه. چا چې اکاونټونه جوړ کړي وو کار یې نه پکې کولی نو وروسته بیا افسوس کولو. نو له هغې وروسته دوی بیا دوهمه پروژه هم په لاره واچوله چې هغه د سنو وې په نوم دغه اپلیکیشن و چې اوس هم کار کوي، پری مایننګ ورکوي. خو په لومړیو کې ډېر زیات ټوکن ورکول، تقریبا تر 500 پورې تر 1000 پورې ټوکن ورکول. خو اوس یې د دغه کوم ټوکن چې دي هغه بیخي صفر ته راښکته شوي. تاسو زما ټوکن دلته وګورئ، 1014 ټوکن ما له دغه څخه ګټلي دي. نو دغه به هم ډېر ژر لانچ شي په راتلونکي کې. اوس دلته تاسو وګورئ د ایرنینګ هغه چې دی مثبت 0.3 یعنې بیخي اوس صفر ته راښکته شوی دی. په یو ساعت کې ماته دومره یعنې نیم ټوکن هم نه راکوي. نو دغه دوهمه پروژه وه. چا چې په دغه کې کار کړی وي دوی ته به دغه هم ګټه وکړي. او اوس دریمه پروژه ده چې دریمه پروژه د هغه د ټلګرام له لارې ده. څوک چې ټلګرام لري نو دغه پروژه هیڅکله له لاسه باید ور نه کړئ، ځکه چې دغه به هم ډېره ژر لانچ شي. دغه چې ده تقریبا اوس د څه وخت کېږي چې دغه پروژه په لاره واچوله. اوس وخت کې بیخي زیات ټوکن ورکوي. په لومړیو کې اکاونټ جوړول سره 500 ټوکن درکوي او په هر انوایټ باندې هم 500 ټوکن درکوي. نور کار نه غواړي، فقط په ورځ کې یو ځل ورته جوین کېږئ او کار پکې کوئ. تاسو ته زه ټوله طریقه درښیم څنګه موږ پکې کار کولی شو. او له ویډیو شروع کېدو مخکې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځم ویډیو ته. نو تاسو به دغه لینک دی، لینک به راخلاص کړئ. لینک زه تاسو د ویډیو په ډسکرپشن او د ویډیو په لومړي کمنټ کې پرېږدم. کله مو چې لینک خلاص کړ تاسو به زما چینل ته سمدستي بوځئ. صحیح ده، دلته به زما چینل هم در سره جوین کړئ او دلته زما چینل کې به دغه لینک هم پروت وي. دلته دغه لینک باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده، دغه ځای باندې کله مو چې لینک باندې کلیک وکړ له هغې وروسته به راشئ دغه سټارټ باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای باندې لږ به ورته انتظار شي تر څو دغه صفحه چې دا په بشپړ ډول راخلاصه شي. کله تاسو ته صفحه راخلاصه شوه نو مخکې نه پکې اکاونټ جوړ کړی دی، صحیح ده، تاسو ته به دا ډول یوه صفحه راشي. نو اوس دغه کې کار څنګه کېږي، را به شئ فقط دغه ځای ته، صحیح ده، دغه ځای وینئ، دا ځای باندې فقط یو ځل کلیک کوئ دا شی تر څو ستاسو مایننګ چې ده هغه شروع کېږي. نو ما خو مایننګ شروع کړی دی اوس، صحیح ده. نو اوس بیا نه شروع کېږي. نو څلورو ساعتونو کې فقط یو ځل راځئ دغه ځای ته، دا ځای باندې به کلیک کوئ نو هغه ستاسو مایننګ چې ده هغه مایننګ به شروع کېږي. په دا ځای باندې به کلیک کوئ، صحیح ده. نو ما تقریبا نن ورځ کې تاسو وګورئ 5,900 ټوکن چې دي ما له دغه څخه ګټلي دي. نو یوازې یوه ورځ کې. نو لومړی کې زیات ټوکن چې دي دغه ورکوي. کله چې وخت وځي نو دغه ټوکن ورځ په ورځ کمیږي. نو کله چې کم شي د هغې وروسته دغه چې دی بیا لانچ کېږي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ دغه کې خپل مایننګ وکړئ، هېڅکله له لاسه مه ورکوئ. لکه څنګه چې آیس نیټورک پسې ځینې خلک اوس ارمان کوي چې شاید موږ پکې کار کړی وای. نو زه تاسو دغه د آیس نیټورک ثبوت هم ښایم چې ما ورڅخه څومره ګټلي دي. زه راځم تاسو ته ټرانسفر ریټ درښایم. دغه دې وګورئ، ما سره تقریبا 2,998 ټوکن دي چې 10.4 ډالره کېږي، صحیح ده، یعنې څه کم 11 ډالره کېږي. ما له دغه څخه زیات ټي آر ایکس ایچ ډي ټي ته تبدیل کړي هم دي، فقط دغه راسره پاتې 2,996. نو دغه هم اوس کولی شم چې ایچ ډي ټي ته ټي آر ایکس ته تبدیل یې کړم او بیا خپل موبایل ته ورڅخه ایزولوټ وکړم یا هم په نورو صرفیو باندې خرڅ کړم. نو همداشانته دغه کوم نوی اپلیکیشن کوم سایټ چې راغلی دی نو دغه به هم ډېر ژر لانچ شي. نو هېڅکله یې له لاسه مه ورکوئ. کیدای شي په ډېره همدغه نږدې وخت کې لانچ شي او له دغه څخه هم ښه قیمت ترلاسه کړي. نو دغه پري پروژې دي، ځکه یو خو مصرف نه پکې دي. نو څومره مو چې له وسه کېږي کار پکې وکړئ، شاید ډېر ښه قیمت سره دغه پروژې هم لانچ شي. نو ښه مثال خپله دغه آیس تاسو وینئ چې یو ښه قیمت اخیستی دی.
نو دا کومه اوس نوې پروژه چې راغلې دا هم په خپله د آیس نټورک لخوا منځته راغلې ده. دغه دریمه پروژه ده، نو شاید ډېر امکان شته همدغه لنډ وخت کې لانچ شي. نو کوشش وکړئ دغه فري پروژو کې کار وکړئ. صحیح ده. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شي ویډیو سره لایک کړئ، زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. مننه.